چې ما ویلې تا کولې تا به د دې یارانې خوند لیدلی ونه که څنګه. السلام علیکم، جوړ په خیر تاسو ټولو ګرانو دوستانو ته. کله کله د خولې ته مې راشي چې مینهوالو هسې بیا خوند نه راکوي که نه، که زیاتر خلک وایي چې مینهوالو خو پته نشته. یو نیم ټایم ما هم ویل که نه، کله چې افغانستان کې راډیو کې وم چې کله لایف راتلم بیا مې ویل چې مینهوالو څنګه تاسو ټول ښه یې که نه، او واقعا چې هغه ټایم مینهوال هم ډېر زیات و، خو پته نشته نن سبا مینهوال کم شوي دي. ښه دوستانو، تاسو ټول څنګه؟ امید ساتم چې ښه به وئ، روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري ښایسته جنۍ ستاسو په رڼو چوپړ کې حاضره شوې یم. امید ساتم چې دغه شپې ورځې تاسو باندې په خوښۍ او په خوشحالۍ تېره شي. څنګه چې ګورئ بیا هم بورکه مې اغوستې ده او دا چې چېرته ځم او څه کوم تاسو ما سره وګورئ. او هم یو خبره چې لږ ورځې د عاشقانو ورځ ته پاتې دي، مطلب والنټاین ته. څوک چې جانوګان لري او څوک چې نامزاد دي، مطلب د چا چې کوژدنه شوی، هغوی ته د په اډوانس کې مبارک وي دغه ورځ. او زه خو ځان له څه نه علمه، نو د چا خبره مونږ خو هسې د دنیا ته رش جوړولو ته راغلي یو که نه، چې رش جوړ کړو. او زما چې بله خور ده جنابه، هغه خو مطلب نامزاد ده یا هم د پښتون، او غواړي چې د والنټاین لپاره ځان ته څیزونه واخلي او دغه ورځ مناو کړي. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ، او چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او خپل نظر ما سره شریک کړئ. دوستانو نن مې څه بل شان بورکه اچولې. ښه ګرانو دوستانو، کتونکو، لیدونکو او اوریدونکو، نو ما خو دا د بیگ هم واخیستله او پاتې شو. جناب خو تیار د ځان یې داسې تو کړې ده، هلته به وایي چې جهاد ته روانه ده جهاد ته روانه ده او مکو که نه داسې ځان تو کړی دی. خو زه ماسک اچوم دوستانو. نو زه هم تیار شوم، لاړ شو د بازار په طرف. ګورم چې جنابه نن بیا زما څومره تاوان کوي او څومره پیسې په ځان خرچه کوي. نو وایي چې والنټاین ده او د عاشقانو ورځ ده. ما خو مخکې هم ویلي مونږ صرف رش ته راغلي وو دې دنیا ته، ښه رش جوړولو ته. زما چې توبه نو راځئ دوستانو نن راسره وګورئ چې مونږ بازار کې څه کوو. ښه ماسک واخلم، ماسک راځئ راسره. ښه ګرانو کتونکو، څنګه چې ما کور کې یادونه وکړله چې موږ به راشو بازار ته او صدر ته راغلو. صدر کې نو جناب غواړي چې خپل منګیټر لپاره، منګیټر ته وایي خپل نامزاد لپاره کورتۍ واخلي که واسکټ ورته وایي، نه پوهېږم د هلکانو په څیزونو زه بالکل نه پوهېږم چې څه ورته اخلي. نو داسې لوبې پکې شته چې مطلب هغه به دې ته څه ګفټ اخلي، دا به دی به هغه ته اخلي. نو داسې لوبې روانې دي. ګورم چې دوی ذوق څنګه ده او څه ورته خوښوي. دوکانداران هم وایي چې دا واخله، دوکاندار مطلب دا وایي کله دا کله هغه، دا لږ څه جنجالي هم ده پکې. وایي چې نه، او دوی کې راغلی ده. ګورو چې څه ورته خوښوي او کوم کلر خوښوي، دا ما ته پته نشته. نو دا وایي ترکش او داسې نور نومونه اخلي، څه جالب نومونه اخلي. نو ما ته اندازه نشته. ښه تاسو مونږ سره نور هم پاتې شئ چې بیا دنه مونږ چېرته ځو. او تاسو هلکان ما ته وایئ چې دا څیزونه ستاسو خوښ دي او که نه. هلکان دا څیزونه ډېر ولې خوښوئ دومره؟ تاسو هلکې دا خو جنۍ ده که نه. واسکټ ولې خوښوئ؟ او واسکټ خو چې کوم د پښتنو شان ده، نو خامخا لازمي به خوښوئ. ښه واسکټ وایي د پښتنو شان دی، نو خامخا لازمي به خوښوئ. نو تاسو هم خپل نظر ما ته ووایئ که نه چې تاسو کوم کلر خوښوئ او ډېر کوم کلر یوز کوئ. ښه مونږ سره پاتې شئ.
دا شو د صدر بازار څوک چې صدر ته راغلی دي او صدر کې شاپینګ کړی که نه هغه خامخا دا ځایونه لیدلی وي نو شاپینګ لپاره صدر ډېر ښکلی ځای دی که نه دا وګورئ دوستانو لاړ شو پاس ګورو چې زمونږ د خوښې څیز میلاویږي پکې او که نه مونږ سره تاسو پاتې شئ بجلی نشته بجلی نشته بابا وایي چې راشه بابا بجلی نشته که نه بجلی ولګوئ ښه دلته مونږ راغلو او بجلی نشته یو خو دا د پاکستان حالت ډېر ګډوډ دی چې کوم چېرته ځې بجلی به نه وي او کور کې به بجلی نه وي یو ګنټه وي 2 ګنټې به نه وي وایي دلته خو ټول د ماشومانو دی ښه دی او سور کلر پسې ګرځي او سور کلر ورته نه میلاوي ښه بالاخره دومره وګرځېدو راغلو داسې کلر هم پیدا کړو خو دا کله څه کله څه وایي که نه هم په دې غټ سر دومره نخرې کوي دا په څو ده د قیمت دکاندار صاحب دا په څو دی ورور مې دا جی 9000 ښه د سره مطلب شلوار لوپټه 3 پیسې دي دا بل جناویلو خو ګرانه وایه که نه خلک وایي چې ارزانه وایه او دا وایي چې ګرانه وایه نه څه چې حقیقت وي ښه لکه مطلب هغه بل څه وایي ورته هغه بف شانه هغه تاسو نشته کلر به ریډ نه ښه تاسو وایئ چې زه پکې کوم یو واخلمه نه زه پکې نه علمه ښه تاسو مونږ له دا کلر پیدا کوئ خیر نن به د ده د خوښې کار کوو که نه او ډېره ګرځېدلې هم یم دوستانو او بوډۍ ښځه راته دلته ناسته ده دا خو به خپله دومره غټه ده ماشاءالله ستړی کېږي نه موږ نه یې بېخ وباستله ښه چې دا نه دا خو بلکل یې نه خوښوي دا خو بلکل نه خوښوي د ده دومره مطلب خو دې لپاره اخلي که نه زه خو ځان له نه علم خو دې لپاره اخلم که نه نه دا نه خوښوي که نه څه وکړو باربي وایي څه وایي هغه کپړې غواړي بابي وایي تاسو باربي وشه باربي کپړې ورله راوړي دوستانو نو تاسو وګورئ کوم او بس هغه کې راوړي راله الله دې مونږ ته خیر پېښ کړي دوستانو تاسو مونږ سره وګورئ چې دا جنکیانې څومره مشکل پسند دي که نه په اسانه څه نه خوښوي خو ځکه لکانې یو ویډیو هم جوړه کړې وه که نه وایي ښه ده چې دا جنکیانې په خپله رشتې ته نه ځي که نه کنی هغه سړی او مطلب مور ته به وایي چې خاله یا ترور ماما دی نه بل رنګ کې نه لرئ دی ځای وایي رښتیا هر چې همدغه شان دی دا مطلب اوس دا وګوره 100 دوکانونه وګرځي دا جوړه خو ښکلې ده وایي چې خوښه مې شوه لږ نو ګورو چې همدا یې خوښه شي که نه چې بل چېرته مې ونه ګرځئ او ښایسته ده هلته یو بله سره جوړه ده هغه د ناوېګانو ده دا ستاسو شاید دا به ناوېګانې اچي صرف لکه مطلب زه نشم اچولی داسې جوړې نو نه ناوې نه علاوه چې مطلب مخکې له مخکې نه په اډوانس کې اچولی شم دا په څو کې دي 13500 ښایسته خو ده که نه جناب ښایسته ده که نه خو ډېرې ډکې ډکې دي که نه نو مونږ خو زه خو ناوې نه یم که نه ملګرتیا ورسره کوم که نه هسې دا جوړي چې سړی ګوري که نه واده ته یې شوق شي که نه چې واده وکړم نو داسې جوړې مطلب دا ښځینه ولې دومره زیاته دا وایي چې دا زما نه دی خوښ هغه او دا داسې کاتې ولې ډېر کوي که نه کله داسې شوي چې ښه جګړه دلته جوړه شوې وي بلکل بازار کې تاسو سره ولې نه ده شوې تاسو شریف خلک یې ښه ډېر ښه دوستانو دا دې خوښه شوه نه ښه مونږ به بل ځي ته هم ځو دوستانو تاسو مونږ سره پاتې شي او چېرته به ځئ ښه بالاخره دلته م رالو دلته مونږ ډېر ولټوله ورته خو وګرځېدم پیدا نه شو کوم څه چې دا غواړي دلته نه میلاویږي ډېره زیاته مشکله ده ګورو چې څه کېږي زه دې سیټ ته ووتو دلته ما باندې بلکل لاره ورکه شوه چې کوم سیټ ته روان یم ښه
بټي جوړیږي دا وګورئ ښه دوستانو ځینې څیزونه مو واغېستو او راغلو چې زه هم یو نیم څیز ځان له والمه زه هم پکې حق لرم نو رالمه دا مې ځان له خوښ کړو دا ډېر ښایسته کلر دی ګورئ او ښایسته دی ډېر تیز تیز نه ده که نه تاسو به اکثر لیدلی وي زما تیز رنګونه خوښ دي خو دی نه پس لکه کله به تیز لګوم کله به دا لګوم دا زما ډېر خوښ شو نو تاسو هم نظر راکړئ چې دا ښکلی دی او که نه ښکلی دی که نه او جنابه ولاړه ده عطرونه خوښوي عطر ګورئ چې کوم یو پکې خوښوي نه پوهېږم او ماشاءالله ډېر زیات رش هم دی ښه دوستانو دا څنګه ده دا هم ښایسته ده که نه یو مې پکې دا واغېستو دا مې چا لپاره اخیستې ده دا مې چا راغستې هغه تاسو ته وښیم او بل دغه ته ګلان هم دي خوښ مې دی چې یو دوه دانې والم میز په سر خوند کوي که نه کوم یو ښایسته دی پکې تاسو وایئ ښه دا خو مې واغېستو ګورو چې نور پکې څه واخلم ښه ګرانو کتونکو دوستانو واقعا چې نن ډېره زیاته ستړې هم شوم نو دلته راغلو چې لږ څه خوراک وکړو نو خوراک کې خو زما چې څه ډېر زیات خوښ دي هغه خو ګلکپې شو او هغه سره سره شورمه شوه چې زما ډېره زیاته خوښه ده دوستانو نو دا هم چې څه واغېستو او څه مو وانه غوښتو دا بیا چې ما واغوستل او جناب هم واغوستل ځان مې تیار کړو که نه بیا به تاسو ګورئ انشاءالله هغه کې به هم تاسو یو ښکلی ولاګ جوړوم او دا ستاسو ځای خالي واقعا خوند کوي ستاسو په دې پکې خالي نو خدای دې وکړي چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شوی وي هر چیرته چې استخاب خوشحاله او کامیاب اوسئ زما چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کمنټ ورکړئ نو تاسو ټول پلې رب سپارم ښه وختونه او ښې شېبې چې ټول ګلکپې رانه خلاصې کړي خپل پلیټ هغه ته بلکلي لاس نه وړي او زما یې ختم کړو نو پوهېږي چې زه څه نشم ویلی که نه هغې په وجه نو وایي راشه فرصت دی ورته نو ښه دوستانو ښه وختونه بای بای الله حافظ